ودونه زړم په درځېدو شو ودونه ستا صدر مملکت وزیر اعظم وزیر اعلی او ستا د غټ عہدیدارانو اوسه پورې چېرته داسې ویلي چې د علاقې علما را جمع کړي هغوی سره یو میټینګ کوو چې دا علما په مساجدو کې په جومات کې په خپلو مقتدیانو باندې توبه وباسي چې الله دا وبا ختمه کړي. ما ته ثبوت وښایه شته؟ زړه درد درته وایم مګر چې زما فالوورز اکثري سره پی ټي اي والا زما فالوورز دي هغه پی ټي اي والا ته مثبته ده چې هغه کوم خوبونه موږ ته ښول هغه شنه باغونه خیر خیرت دی صدم طرف ته شین دي څه شته نه هغه خلک څه شول کہ بے نظیر ایئرپورٹ اور اسلام آباد ایئرپورٹ پر اتر کر کہ میں ملیشیا سے آیا, میں دبئی سے آیا, میں قطر یورپ سے, اور صرف اونٹ کے لیے اور بیٹ کے لیے اور 2 انگلیاں 2 گوتی نیغی نیغی کولی او تاوی چی سو باڑی سشوغ سو باڑی والی رکینا ولی تکنا باران اذا زر درد وایا پیٹھے والے میں نہیں خپا کرو ځکه چې ما سره د ختم نبوت په دفاع کې نن الحمدلله په خپل مقام کې پی ټي اي والم د ختم نبوت غازیان دي. د مشال په کیس کې چې په مردان کې ډومبي گزار په مشال چا کړی هغه د پی ټي اي والا کار کونو ناموس رسالت باندې غیرت کړی. زه خراج تحسین پیش کوم اور چاته چې الله نبوت ورکوي. نمبر 4 معصوم عن الخطا وي پیغمبر زمونږ د اهل سنت والجماعت مسلک اعتدال علماء دیوبند دا عقیده ده انبیاء معصوم دي. معصوم کا معنی یہ گناہ کے قریب نہیں جاتے, گناہ ان کے قریب نہیں آتی. خلق کوئی چی یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ آدم الطبی بیر جنت کی اسی کی خوراک میں کہ ولا تقربا هذه الشجر خوراکی کڑی و کنیو کڑی وایا خوراکی کڑی و دے خوراک تسوی سنو بل ذکر دی فنسی آدم علیہ السلام بولو شو بول کے پکڑ نشتا پرزی رو جوا عیسیٰ حقانی سے اپنا تپوسو کا چی پروجہ کے سڑی دل دماغ توجہ برابر نوا او پہیر باندې دورزی کول ڈرنک او که پروٹی او خوالا صبر نشو خبنبار خوراکی او که پہیر رو جمع تیگی وای ماتیگی بلکہ تمرا پوری کتابوں لکلی دی وی کہ یو سڑی پہیر خوراک کھاو وی تب او تدانه چی دا سکے وی لستار رو جنہ دا وی پرید چی خوراکو کی دای اللہ تعالی اکرام پہیر رو جنہ ماتی کہ آدم علیہ السلام پہل توی نسیان اسجد لی آدم علیہ السلام کا سجدہ کہ الا ابلیس انکارو کہ دا ابلیس پہل توی لکی گی عصیان, دا آدم علیہ السلام پہل توی لکی گی نسیان کے پکڑ نشتا پکڑ پر عصیان کی دی. لہذا انبیاء معصوم دی. انبیاء ما سلور خبر کسو آسمانی کتابوں سلور دی, مقرب فرشی سلور دی, مسلکون شافی مالک حنبلی حنبی سلور دی, تصوف و طریقت سلسلے قادری چشت سہرور دی, نقشبند سلور دی, جنازی منش کی تکبیر سلور, پاودس کے پرس سلور, دا پیغمبر یاران سلور دی, سمتون سلور دی, موسمون سلور دی, مذہبون سلور دی. تبلیغ کی میاشت دی تبلیغ کی میاشت سلور. آسمانی کتابوں سلور, دا پیغمبر یاران سلور دی. حق یار دیوبند یو نعرہ دام دا حق یار. گنبد کے حروف 4, حضرا کے حروف 4, اوپر کے نیچے کے حروف 4, یہاں وہاں کے حروف 4, موسم بھی 4, موسم کے حروف بھی 4, سمت 4, مشرق کے حروف 4, مغرب شمال جنوب کے حروف 4. حق یار. مجھے ایک آدمی نے اٹک نے کہا 4 کو نہیں مانتا. میں نے کہا اچھا 4 کو نہیں مانو گے تو کدھر جاؤ گے؟ اس نے کہا مشرق کی طرف بھاگ جاؤں گا. میں نے کہا مشرق کے حروف 4, جاؤ گے کدھر پیارے؟ جدھر جاؤ گے 4 ہی 4 ہے. حق یار. تخبے کے بیان کو شیخ القرآن ضیاء اللہ جان ہاشمی سے وہ شیرگڑھ محترم سے مولانا قاسم سے تشریف فرماؤ. ماشاءاللہ 4 شروع کے آسمانی کتابوں سلور, مسلکون سلور, دعوت کی میاشت, تبلیغ میاشت سلور, جہاد کے حروف سلور دی, لفظ اللہ سلور ہو, لفظ صدیق سلور ہو, قرآن سلور, محمد سلور حروف دی. یو کاکا پاسد ما تو چھ مفتی صاحب دام پکی وایا کنه چھ ودونم سلور. ما چلو تفسیر دې زکه طالبات به خطويږي ان شاء الله. زبر درخواست وکم ډېر عالمان یو خپل مولانا صاحب ته رکاوټ جوړي بل واده نه کی. مفتی سردار وایي چې سبا د قیامت پر ورځ درته وایي دا ته څنګه عالم وې, تا خو د قرآن د آیات نه انکار کو نه چې بل ونه کی. هغه عام خلاصه کې باجم درته وایي چې بل ونه کی. توجه ما چلو ودونه سلور دومره کور یارولي چې ویلم نشي. زه بیا به کور ګورو خو راکې جواب وایم. ودونه زړم په درځېدو شو. ودونه او عجیبه خبر دادا مولانا امجد زاهد مولانا صاحب پاکستان کی داسې خلک سلور یاران نه منشتا, سلور امامان چې نه منشتا, طریقه سلور سلسله چې نه منشتا, تبلیغ سلور میاشت نه منشتا, سلور حروف ول جهاد چې نه منسخه چټ قادیانان شتا. هموسه پر پاکستان کی د سلور ودون منکر پیدا نک. دیر دا مشران تیار دي وی که چرته الله و رحمت
اې د دې منکر او که د چا زړه نه کېږي کم از کم دا زړه د خوشحالۍ نه ټوپ ووي هسې سړی سور کې راشي زه چې دې ځای ته راورسم بیا راته دا مشران هم برابره ګوري ما ته چې مفتي صاحب دقسې سمې مسلې کوه دقسې بهرحال ودونه څلور اسماني کتابونه مقرر پرې شي اور څلور میاشتې به څوک څوک لګوي راته ووایه ځه مرګ نه مرګ نه مرګ تیر کال خو لاکډاون دی که نه هغې نه هغه بل کال زه کراچۍ کوم څلور ځایونو کې زما بیان بنارس کې فرنټیر کې لانډي نمبر 22 کې اور میټرول کې بیا د تبلیغ اجتماع راله بس لاړو ملګرو چې ماله زمونږ خو نه جهاد پرېښی نه م ختم نبوت پرېښي نه م د دیوبند سیاست پرېښی نه م تبلیغي جماعت پرېښي موږ چې بس کم ځای م ښي هلته ځو پوه شوې دا مطلب مې نه دی مونږ دې ته نه لیکلي چې حوالات پکې ورته تیار یو بل خو چېرته ذهن دې لاړ نشي ما د غریب او د مظلوم اواز پورته کړی زه چې کله د کرونا خلاف خفه کېږم مولیانو مې ملګرتیا نه ده کړې مولیانو او چې کله زه په د اعتدال درجه کې رالم ځان نه مون طارق جمیل جوړ کړ مفتی تقی عثمانی جوړ کړ چې چلو ٹھیک ہے ہاتھ نہ ملایا کرو ٹھیک ہے ماسک بھی چھپاؤ منہ بھی چھپاؤ کیونکہ یہ کسی کے دیکھنے کے قابل نہیں اس میں رکھا کیا اجدا په خوا بپوزي خټه خزه بپوزي پټولې اوس ماشاءالله سړی پټې دا نیا دور دی نیا پاکستان دی 2021 کې ما صرف دا ما د اس پیس باندې عمل کړي ما د احتیاطي تدابیر زما بلا بیانات دي ظالمانو معمولی کلیپ را جمع کړي او سیاق او سبق هغه پیچھے دې کټ کړي ما دا ویل چې د ماسک اهتمام وکړو د لاک ډاون اهتمام وکړو خو په دې شرط چې دا وبا ده چې څنګه وبا په ماسک ختميږي نه البته احتیاط کې ماسک به استعمالو خدا الله تعالی عذاب نه او سړی چې په رشوت کې په سود کې په غلا کې په ګناهونو کې مبتلا او ګناهونو د وجه د الله د طرف نه کم عذاب راځي په دې ماسک کې داسې پاور شي چې د الله عذاب واپس کی دې پسې چې ما کوم خبره کړه دا ده مې ماسک کوم استعمال کوم اصل حل یې توبه ده قرآن وی توبه وباسه حدیث وی توبه وباسه شیخ القرآن وی توبه وباسه شیخ الحدیث وی توبه وباسه تبلیغ والا امیر سے وی توبه وباسه پیر سے وی توبه وباسه حاجی سے وی توبه وباسه ماستر سے وی توبه ټول امت مسلمه مسلمانان وی په توبه سره عذاب ختميږي ستا صدر مملکت وزیر اعظم وزیر اعلی او استاد غټ عہدیدارانو اوس پورې چرته داسې ویلي چې د علاقه علما را جمع کې هغه سره یو میټینګ کو چې دا علما په مساجدو کې په جمعات کې په خپل مقتدیانو باندې توبه وباسي چې الله دا وبا ختم کړي ما ته ثبوت خو یشته دا د وزیر اعظم یو بیان شته ستا د وزیر اعلی یو بیان شته ستا د اس پیس چې موږ ته بار بار وایي د دې داسې څه بیان شته ما که دا خبره د قرآن حدیث خلاف کړي نه وایه ما خو خلکو ته د توبې تعلیم ما د تبلیغ خبره کړي ما یې ټیک ده لاسونه به وینځو هاتو کودو یا کرو 20 سیکنډ خو ما په اټک کې وي ډاکټر صاحب تا د جملې د پاسه بار یو جمله بوله مو لیکه ما وی د کرونا په وجه لاسونه وینځل نه سنت سمجھ کر هاتو کودو یا